बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम په شروع په نامه د رب الجلال چې خاص او ډېر بخښونکی مهربانه دی د پروګرام پښتو پوینټ سره ستاسو د حق در ملګري ته ورما ستاسو په دروند خدمت کې حاضر یم خبرونه د ولس ښېګړه علاقه چې کومه د عزتمنو دا وخت زه په تیمرګره کې یم رسټ هاوس کې یم دا وخت جی تیمرګره کې یم زما پسند کې ولاړ جی د درمان سټوډنټ هاسټل منیجمنټ ډایرکټر دی جی درمان د هغو نه به ما یې غږ وکړو جی زما نه 1 لک روپۍ غورځېدلې وې او بېګا یې مونږ کال کړو 1 لک لږ بګ او د هغې سره قیمتي سامان غیر ملکي کرنسي ورسره هم وه پیسې دې په دغه ریسټ هاوس کې پاتې شوي غورځېدلې ته وې یو میټینګ په سلسله کې راغلی و نو زما شاید تاسو کتی شي دا چې کوم هیروز دي زمونږ د تیمرګر سره تعلق ساتي جي د دریو ملګرو ته میلاو شي جي په 2 غنټو کې دو دنه سهیب صاحب یې کال کړه او هغه پیسې دو ته حواله کړې داسې 1 لک لږ پیسې وې او دې سره قیمتي کارډونه او غیر ملکي کرنسي ورسره هم وه نو د هغو چې کوم دا 3 هیرو زما سره موجود دي جي دو هغه پیسې دو ته حواله کړې ډېر غټ کار یې وکړو جي او دا زمونږ اصل هیروز دي جي او دا چې کوم دی جي دا پکې دو کوک دی جي دا انچارج دی جي او دا پکې مالی دی جي دو ډېر غټ کار وکړو ماشاءالله هغه پیسې چې دي دو ته حواله کړې دو کور ته وړی شوې خو نه جي ارامې وې پوه شوې زړه یې نه غوښته چې دا پیسې زه کور ته یوسم بلکل سهیب صاحب ته حواله کړي جي د دوم حالي ځلې تاسو ګورئ چې 4 پټ پنن دي جي چېرته دا ایماندارانه او چېرته دا جي یو ډېر ښه ایمیج پیش کړي دنیا ته ماشاءالله جي په تاسو مونږ فخر کوو په ټول ویاړ کاکا جي السلام علیکم وعلیکم السلام طبیعت مو ښه دی خیر دی سر تاسو جاب کوئ جی ها پیسې مونږ ته کړې کور ته مونږ نه وړې جی بس مونږ خو د الله نه یریږو پر دې امانت و چې هغه امانت هغه ته په صحیح معنو باندې ورسي نو دا به زموږ دپاره او د نورو خلکو دپاره یو سبق او یو کار خیري او دا به یو مونږ ته یو عبرت حاصل شي احمد کاکا جی دا خو ډېر شی پیسې وي 1 لک روپۍ وې که نه نور پکې قیمتي غیر ملکي کرنسي وه که نه ډېرې زیاتې پیسې وې زړه مې ورته څنګه وکړو جی بس دا بټوه چې کله مال لاس ته راله نو دا ما دقسې بند په بنده خپل انچارج واصل خان ته ورکړه چې دا امانت د دیو نه پاتې شوی دی او دا د ځان سره سنبال کېده او په دې کې که چېرته څه کارډ یا داسې څه نمبر وي نو هغه تاسو د دې اندازه وکئ انشاءالله هغوی هغه کارډ ماډ راویستو هغه نمبر او د دیو کس چې کوم دی راغی ډېر لیټ راغی ناوخته راغی دیو چې د میټینګ نه فارغ شوي نو مطلب دا چې ډېر ټایم پکې شوی نو هغه چې کوم دی راغی نو هغه دیو سره بیا کنټیک شو په موبایل باندې چې زه دا بټوه خو ورکوم خو دا سړی دوی ویل چې دا زما دغه سړی دی اعتمادي سړی دی او دی له ورکه نو بس هغه انشاءالله هغه ما هغې له ورکو او دوی ته خپل امانت ورسېدو زه په دې ډېر شکرګزار یم او دیو ډېر عزتمند چې موږ له هم عزت راکړو او زه خپل خاص کر د ټیمو صاحب ډېر شکرګزار یم چې هغې موږ هلته کې راوغوښتو دفتر ته او موږ له په خپل لاس باندې دا سرټیفیکېټونه راکړل موږ 3 ونو له او هغه هم ډېر خوشحاله شو موږ د هغې او د دیو دواړو ډېر شکرګزار خپل عملي د ټولو او انشاءالله آینده به هم انشاءالله داسې صحیح چې داسې موږ به امانت صحیح معنو باندې هغه کس ته رسوو کاکا جي دا راته ووایه تاسو په لومبي ځل باندې دونه زیاتې پیسې نور کلم داسې مونږ تېرې په دې ریسټ هاوس کې جي نور کلم داسې راغلي دي او هغه امانت موږ هغوی ته چې د چا هغوی ته رسولي دي تاسو خو ماشاءالله یو ډېر ښکلی مثال وړاندې کړو پوه شو پښتنو ته پوه شوې او چې اوس موږ څونه کتونکي ګوري چې په تاسو فخر کوي ویاړ کوي پوه شوې موږ د باندې هم فخر کوو د تیمرګۍ څونه مولس دي جي په تاسو فخر کوي ویاړ کوي در باندې ښه دا راته وایي کاکا جي انعام ته میلاو شو جي روپۍ نقد انعام راکړو 5000 5000 ته میلاو شو او جی مان اصل داړه او جی دا د صاحب موږ له راکړو په خپل لاس باندې هلته موږ له راکړو پوره راته وایي زموږ زیات تر کتونکي تاسو ګوري که نه څه پیغام ورکول غواړئ په آخر کې بس جی موږ د دې او ستاسو د ټولو شکریا ادا کوو چې تاسو دونه قیمتي ټایم زموږ سره واغستو او زموږ دا تمام چې کوم عزت موږ له راکړی شو بس د دې موږ ډېر زیات شکرګزاري او سهیب صاحب چې کوم دی واقعي خبره ده چې د دې پیسو په عوض کې به زه دا وایم چې دا لکونه روپۍ دي چې دوی ما له راکړي دا 5000 نه بلکې دې ته به زه لکونه ووایم او بل تاسو ته سرټیفیکیټ هم میلاو شو که نه کیمرامین صاحب تاسو واخلئ که نه ماشاءالله دو تباهي سرټیفیکیټ یې میلاو شي او دا مثال ټول پښتنو ته دا مثال تاسو عام کوئ جي دا عام کوئ دا سرټیفیکیټ تاسو ته میلاو شي پوه شئ
او د دې سره انچارج دی د دې سره خبر کو واصل بھائی یو تاسو ډیر مشکور یم ماشاءالله ډیر تاسو ډیر ښه قدم اوچت کوجی او دا به ټول پښتنو کې الله خور کی مهرباني چې زستاسو او د میډیا والے شکریا ادا کوم او د درمان استل منیجمنت ډایریکټر سویب صاحب زم ډیر شکریا ادا کوم چې تاسو دلته راغلی او زموږ تپوسه وکړه ډیره مهرباني سویب صاحب یو ډیر زبردست او قدرمن انسان دی چې زمونږ خواله راغی لیکن مونږ خو مخکې نه همداسې خلکو نه څیزونه پاتې کېږي ډېر زیات مونږ هغې ته واپس کړي دي خو لکه دونه داد او دونه دغې مونږ ته نه ده راکړی لکه څونه چې سویب مونږ ته راکړو نو مونږ د دیو او بلکې زمونږ د ټیمو صاحب هم ډېر شکریا ادا کوو چې هغې پرون مونږ ته سرټیفیکیټ راکړی هغه هم ډېر خوشحاله شو نو مونږ د سویب صاحب او زمونږ د ټول ډي سي صاحب او د ټیمو صاحب ټول شکریا ادا کوو چې د هغې په وساطت مونږ ته سرټیفیکیټ یې میلاو شوی واصل صاحب دا راته ووایه سبق ته ویلی سبق خو مې ویلی چې څومره پورې اپ مې کړی دی واده دې کړی واده خو مې کړی دی نو زامن بال بچی شته او جی بس یو لورکی مې شته دی دا پیسې به یې ساتلې چې فرنیچر به دې بوله کړی نه جی دا خو مونږ ته ډېرې میلاویږي خدای شته مونږ کې ایمان دی او کوم انسان کې چې ایمان یې هغه خامخا دې څیزونو نه یېرېږي او مونږ دې پردو پیسو ته لاس داسې دغه نه شو کولی څونه چې په ډېرو پیسو عادت شو بیا به دله لږې پیسې خوند نه درکوي مونږ په خپله تنخوا باندې بالکل فخر کوو او دغه پې کوو چې یاره مونږ په دومره تنخوا باندې ګزاره کولی شو زمونږ دومره تنخوا ده چې مونږ پې هغه ټیم او هغه پوره دغه زمونږ کېږي که نه چې پښتنو ته اخره کې څه ویل غواړي زه خو وایم چې ټول ملازمین خلک اکثر وایم د کلاس پو نه والا د افسره پورې دا وایي ټول غله دي موږ غله پیش کوو غلی دي چې نو نن مونږ یو مثال ورکوو چې ټول ملازمین داسې نه دي بعض یو نیم به پکې او چې بالکل نو ټول افسران او ټول ملازمین خو داسې نه بعض یو نیم به پکې داسې نه یم چې نه به یې پکې او لکه معاشره کې خو خلک کې مې غلطه بالکل جی نو مونږ خو دې ټولو ته دا پیغام ورکوو چې مونږ په شانتي یو مونږ خو سیغو لکه چې چا نه یو امانت پریوزي لکه مونږ خو دا نه کتو چې یاره سویب صاحب دی او ډایرکټر دی او مونږ دې ته نه که مونږ دې ته کتلي دي چې یاره دا پیسې به د چا په کار وي څوک دونه پیسې نن سبا نه ګرځوي کیدای چې سودا دپاره راوړي یا څه خپل دغه دپاره راوړي وي نو ضرورت دپاره راوړي وي نو د هغه په وجه مونږ دې ته پیسې واپس کړې او د سویب صاحب او د ستاسو د میډیا والا ډېرې شکریا ادا کوو چې دلته رالی او زموږ تپوس هم وکړو ډېره مننه ډېره شکریا ډېره مننه ډېره شکریا جي معاشره په ښه خلکو ډېره ښه ښکاري جي دوی یو ډېر ښه مثال قایم کو جي او تاسو څو پښتانه مونږ ګوري که نه نو ویاړ به پکې فخر کوي دا بل ملګری سره ولاړ دي سم یو دوه کمنټس یې اخلم د دغې په حواله څنګه خیر دی جی برابر دلته وایي موږ هم دلته جی څه ویل غواړئ جي زه دا ویل غواړم جی چې موږ دلته دا 3 کسان ډیوټي کوو او مسله دا ده چې دا په دې ریسټ هاوس کې یوازې د امانت نه خو دا په بازار کې مینو بار مسلمان له چې مسلمان یو کلمه ویلي نو هغې له پکار ده چې به سړي ته خپل امانت ورسوي او په دې باندې که موږ بچو مچو له سلی ویسو که نه نو آرام دي او خدای دې د آرامه نه وساتي او په دې خپله تنخوا باندې زموږ ډېره ګزاره کېږي سیلري څونه تنخوا هم څونه تنخوا جي 40,000 ده کمه نه ده نه لږ برابر ده الله پاک رسوي دا به نیمې کړي وي که نه 3 کسان څو خو نه خبرې ده یاره جي نو هغه الله خو وکړه الله خو وکړه الله نه به کوم ځای پټه وکړو انسان نه به ګورو الله نه پټه کولی شي دا خو تاسو زموږ هیرو یې او ماشاءالله موږ باندې فخر کوو جي تاسو ډېر ښه مثال قایم کو او څونه کتونکي چې ګوري که نه نو ډېر ویاړ باندې کوي او رب دې تاسو ته طاقت درکړي تاسو نه خپل امانت چې تاسو حواله کړی ټول پښتانه باندې فخر کوي جی جی تاسو ډېره مننه شکریا جي عزتمندو کتونکو تاسو وکړه جي زموږ دا 3 هیروز زه کیمرمین صاحب ته وایم چې دا واخلي او ماشاءالله دوی ډېر ښه مثال قایم کو جي او دغه سرټیفیکیټ ورته هم میلاو شي د دوه ملګرو راوړي دي یو چونکې نه دي راوړي زه د دو فخر کوم ویاړ کوم او دلته د اډمنسټریشن د اړخه د ټي ایم او د اړخه دوی ته دغه سرټیفیکیټ هم میلاو شي او انعاماتو ته هم میلاو شو سویب صاحب راسره ولاړلی تاسو کتی شي جي دا چې کوم 1 لک روپۍ دي لګبګ او دغه غیر ملکي کرنسي دا دو سویب صاحب ته میلاو شو ډېر خوشحاله هم دی ځکه چې د دو په دې وبال کې د کانټریبیوشن ماشاءالله ډېر غټ ډېر ایماندار دی جي موږ ویاړ کوو جي په داسې شازلمو باندې په تاسو پښتنو باندې موږ ویاړ کوو ډېره مننه سویب صاحب تاسو ته امانت میلاو شو دغه الکاران د اړخه ټي ایم ای سویل به غواړي جي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم دا باسین صاحب شعر دی وایي په ژوند کې هغه وخت د کار شي سړی د بنیادمو چې په کار شي سړی نو زه خو دا ویل غواړم چې مونږ څنګه د کووډ 19 کې مونږ کوم اکټیویټیز ټولې دنیا ته پته ده
پاکې مونږ کم خدمت وکړو. بیا اوس په جیل کې قیدیانو سره پاکې یو قیدي داسې و چې د هغه سره د کراچۍ د تلو ټیکټ نه و، کور ته روانو او سټیشن جج صاحب وی چې څوک به یې داسې، نو هغې ته مونږ هغه ټیکټ هغه ټایم واخیستو. اختر خوشحالي هغه د خپل فیملی سره تېرې کړې. نو دا تجارت د الله سما کړی و، دا د انسانانو سما نه و کړی، خو د الله سره دا تجارت داسې تجارت وي چې تاله په دنیا کې واپس الله بدلې درکوي او په آخرت کې خاصم هغه دی چې هغه مونږ ته زموږ په ایمان دی. نو دیو چې کوم تجارت دا دی د الله سره تجارت وکړو، د دنیا د عرضي ګټه وه، زما به پې نقصان نه وی سوی، مطلب 1 لک روپۍ، خو د دیو یا کلاس 4 ملازم او بیا مالی حقوق او بیا داسې انچارج دیو په خپلو کې نیمې کړي مې، نو د میاشت تنخواه یې وه، که صرف د چاچا اخیستې وی باچاجي، نو د 3 میاشتو تنخواه د دیو جوړېده. خو نه، خلک وایي امنت بالله و ملائکته، ایمان وایي زه راوړم په الله باندې. نو ایمان په الله باندې امدا دی چې کله څوک هم نه وي، کیمرې کې آنک دیکھ رہی ہے، خلک د دې نه هېرېږي، خلک د سیم د ټریس کېدو نه هېرېږي، خلک د مختلفو داسې ټکنالوژي ده چې د هغې وجې نه خلک ځان ساتي. خو نه دلته په دې کې ټکنالوژي وه، نه پکې کیمره وه، نه نور داسې څه شی نه، صرف او صرف الله د ذات د یرې د وجې او دیو هغه امانت ما ته چې څنګه و ما هغسې واپس کو. نو زه خو د دیو شکریه ادا کوم او دیو ته بس د دې څه بدله زه ورنکړی شم. بیا د ټي ایم او صاحب زه خصوصي شکریه ادا کوم چې دیو ته سرټیفیکیټس ورکړل، دیو خپل آفس ته راوغوښتل او دیو په دې معاشره کې، په یو داسې معاشره کې چې هغې کې په عذاب کې چې تاسو ته پته ده چې کرونا عذاب و، سیلاب عذاب و، باقي خلک واني کوي، باقي ماسک د 10 روپو 10 کېږي او په 50 کېږي، هلته سینیټایزر غیبېږي، هلته اوړه غیبېږي، هلته چیني غیبېږي، هلته ذخیره اندوزي کېږي. په داسې یوه معاشره کې چې د ایماندارۍ سوچ ایمانداري خلک نقصان ته وایي، وایي دا کمعقل دی، بېوقوف دی او وایي راشه چانس وه. نو په داسې یوه معاشره کې یو داسې مثال، نو زه دیو ته سلوټ کوم، دیو ته سلام کوم او نور ټول څومره زمونږ کتونکي چې دي د هغوی ته هم دا یو ژوندی مثال دی چې همدغسې مونږ که خپلو ماشومانو ته مونږ نصیحت کوو، نو زمونږ په نصیحتونو کې اثر ولې نشته، زمونږ خپل عمل نشته. نو د دیو به انشاءالله اولاد هم داسې د دیو نصیب بیا په دیو باندې فخر کوي. دا یو سرټیفیکیټ دا یو ټوکله نه ده، کاغذ نه دی، بلکې د دیو د آل اولاد دپاره دا یو ثبوت دی چې زه او بل امین صادق دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لقب و، او چې څوک ایمانداري په چا کې ایمانداري، نو د هغوی په حشر په میدان د انبیاء کرامو سره پاسي، شهید بنئ، عالم بنئ، ایماندار وي. دا به دیو د الله ازمایش و، دیو په ازمایش کې پاس شو، کامیاب شو. سویب صاحب دا راته ووایه که نه پیسې خو ډېرې زیاتې وې که نه غیب شوې وې، زړه دې څه ویل چې یاره پیسې ما ته واپس میلاو شي، ځکه چې زموږ دا معاشره خو ډېره غریبه ده، که د نیستۍ او د غریبۍ ونه ختمېدونکې سلسله ده روانه ده پکې، زموږ په دې خوږ وطن کې. نو هسې زړه دې څه راتله چې یاره پیسې ما ته میلاو شي؟ نه، دا خو ډېره ناممکنه خبره ده چې نن سبا دور کې داسې سوچ څوک وکړي چې ما ته به پیسې میلاو شي. خو یو خو کمایي حلاله پکار ده، دا هم یو دغه دی، او بل دا چې تا د چا سره ښېګړې کړي نو ستا په الله یقیني، نو انشاءالله چې تا له به کله نقصان په یو صورت هم نه در رسي. که ته په لار پیدل سړي ته گاډی ودرې د شپې په 1-2 بجې یا خراب گاډي والا سره ته هیلپ کوې، کله به هم تا ته گاډی نه خرابېږي، که خراب شو ته به 15 منټ هم په روډ نه ودرېږې، که بغیر ګاډي ته به پیدل. دا د الله یو نظام دی چې روان دی. نو اول خو ما ته پته نه وه 5-6 غنټو پورې موږ د 14 اګست تیاری کوو، د هغې د تیارۍ په سلسله کې موږ ریسټ هاوس ته راغلي وو، میټینګ و زموږ د ملګرو، خو بیا هلته موږ چې درمان کې کم تیاری شروع، نو ما ته پته نه وه چې بټوه زما نه پاتې ده. ما ته چې کله کال راغی او ما خپل جیبونه وکتل، روم وکتو، نو بټوه نه وه. نو د دیو چې کله ووایي چې یاره مونږ سره ده، نو دا یو ډېره ناممکنه خبره وه زما لپاره، او دیو زه ډېر اپریشیټ کول غواړم، خو کیدای شي هغسې زه ونه کړی شم. الله دې دیو له هغسې بدلې ورکړي او دوی یو ډېر غټ مثال جوړ کړو. ډېره مننه، ډېره شکریه سهیب احمد صاحب. ښه راته ووایه انعام مو له ورکړو د پارمنټ نه، ته هم انعامونه میلاو شو؟ جي او جی بالکل، د انګلینډ نه یو مشر چې د دې علاقې سره تعلق لري، هغوی زما سره رابطه بیګا کړې وه، بلکې یو پوسټ باندې یې کمنټ کړی و، نو بیا ورته ما وایي چې یاره تاسو که دیو سره برای راست رابطه وکړئ، د دیو کنټیکټ نمبر یې ورکړئ، نو 10,000 روپۍ هغوی ورته دغه ورکړو انعام. او دغسې مونږ هم چې څونه د وس نه کېده هغه هم د دیو سره کړې ده، انشاءالله کوو به. او داسې خلک سپورټ کول پکار دي، داسې خلک یو د معاشرې دپاره یو مثال جوړول پکار دي. دوی چې څونه تشهیر وشي او دوی چې څونه پیش شي په دې نن 1400 صدي
1400 کاله وشو نو په داسې دور کې لکه بیا یو داسې مثال زه دوی ته سلام پیش کوم. اخره کې پښتنو ته څه ویل غواړئ د خپله خپرونه هم دلته راغونډو؟ بس پښتنو ته خو زه دا ویل غواړم چې په تاسو کې هر هغه صفت شته کم صفت چې په صحابو کې وو. میلمستیا په تاسو کې ده، حیا په تاسو کې ده، بهادري په تاسو کې ده، غیرت په تاسو کې ده، ایمانداري په تاسو کې ده. خو اصل ایمانداري هم دا ده چې دغسې یو لاوارثه سامان او دا زموږ یو رواج جوړول پکار دي په معاشره کې، او بیا داسې خلک سپورټ کول پکار دي چې هغوی ته د داسې ضرورت. او بله دا خبره ده پښتنو ته زه دا خبره کوم خپلو وروڼو ته کتونکو ته چې خلک وایي غربت د غربت د وجې ما قتل وکړو، د غربت د وجې ما ډکیتي وکړه. نه، دا خبره بالکل غلطه ده. که په غربت شي نو د دیو بچي بېروزګاره دي، ایجوکیټډ زوی دی، او د کور حالات هم ماته د دیو په معلومات وکړل نو هغه داسې نه دي چې مطلب ډېر ښه. نو غربت د بیمانۍ دپاره یو دلیل نشي کېدی. ډېره مننه، ډېره شکریه جي. تاسو خو ما وویل جي دا زموږ هیروز دي ما شاته چې کوم ولاړې جي دا خپله خپرونه هم دلته راغونډوم جي. دا ایمانداران دي، دا سپورټ کوي جي. دا ریسټ هاوس کې دلته خپل جاب کوي، یو پکې مالي دی، یو پکې کوک دی جي، یو پکې انچارج دی جي. نو تاسو دو ضرور سپورټ کوي جي. دا زموږ هیروز دي. زه په آخره کې دا خپله خپرونه هم دلته راغونډوم جي. دو کانټیکټ نمبر هم زه در کوم که تاسو چې د جاب وي د دو په چنګو دپاره وي نو تاسو دو سره فوراً رابطه کوئ. جي کاکا جي نمبر وایه موبایل 0343 97 32 926. یو ځل بیا 0343 97 32 926. جي ملګري تاسو مو وایه. زما خو بچي نشته دی. که چې د ښه جواب وي پوه شوې هغه څوک دی اپریشیټ کوي. 0343 91 99 841. یو ځل بیا ووایه 0343 91 99 841. جي تاسو راته هم خپل نمبر وایه. زونګ دی خو ما جې ساړولی 0315 97 30 598 0315 97 30 598. ډېره مننه، ډېره شکریه جي. عزتمندو کتونکو دا د نن ورځې خپرونه د پروګرام صرف او صرف دا مقصد و جي چې دا مثال ټولو پښتنو ته ورسي او دا مثال تاسو په دې عمل وکړئ. دا ډېر ښه کار دی وګو جي. دغه امانت سهیب صاحب ته حواله شو، ډېر زیات خوشحاله دی. یو کس دا هم ایمانداران چې څونه دي ټول ایماندار ماشاءالله ډېر ښه خلک دی. خپل قربات او رمان له ورکړي اجازت په ډېر بخښونکي رب جلاله هم سپارم.